اول خو علم نشته، بیا چې عمل نه وي نو کار خرابېږي. ښه خبره دا ده د ځان د عجز تصور، کمزورۍ او د مشایخو د ادب لحاظ او اثر هغه څوک پیږي چې چا کې ادب وي بیا په معمولي بې ادبي هم پیږي. میراث خلیفه صاحب ډېر ښه صاحب حال سړی و، ښه کشف یې درلود، ښه جذب یې درلود. احمد ضیا خلیفه صاحب مبارک یو دستمال ورکړی و، دستمال. ګلاب شاه احتیاط که دا خلک ناولده دي دی ټول در وګوري چې دا بیا څه میزایل شاټ شو، تمکې نشته. دا دستمال یې ورکړی و، نو ده بیا ما ته قصه کړه، وایي ګرمي ورغلم غسل مې کو کور کې، نو دا کالي مې یسته، نو دا د کالیو د جوب سامان مې لرې کوو، خو بیا خو نور کالي اغوندم. دا کالیو د جوب نه مې شیان کول، دا دستمال هم داسې په ولاړې دا سامان مې غورځوه، دا دستمال مې وغورځوه، په دغه نه د پام یکدم قبض شو. غسل کم قبض یم، د غسل نه راووتم قبض یم، وظیفې مې وچه ودرېدې، داسې مې زړه تنګ ده، زه یم چې وچاوده چې خدای څه وشوه. وروسته مې پام شو چې د هغه دستمال سره بې ادبي رانه وشوه، د هغه دستمال د غورځولو نه هر څه مې بس ودرېده. یوه ورځ په مدرسه کې چړیانو جنګ کړی و، بیا یو په بل خوله لګولې وه. دا یو مسافر چڼی و، یو د کلیوالو چڼی و. دا کلیوال چڼي باندې چې خوله لګولې، دا کور ته تللی په ژړا. هغه پلار یې نو په جذباتو راغلی، څه سپیریاني غوندې مو دلته پوچ رد ویایه، کنځاوې کوه چې څه شو چې زه یې ووایم او دا وکړم. په دغه مابین کې معراج خلیفه صاحب خلیفه نه و په هغه وخت کې. د هغه د خولې نه دا د نسب د ادب په باب کې هسې یو خبر درته کوم. دا حسین دا هم کنکای و، ځکه تقریبا 18 کاله مخکې خبر ده. دا څه شوخ و، دا ویلې دي هغه سړي پلار ته خولې نه دا خبر وتلی چې دا به دغه په جنګ سره اچولي، او دای موجود هم نه و په یغ ځای کې، صرف دومره خبره کړې وه چې دا به پلان کې په جنګ سره اچولي. خو خیر 2 ورځې بعد که 3 ورځې بعد کور ته روان یم چې دا یې راغی کور ته راولوېد په ژړا چې ما معاف کړه. ولې څه پېښه ده؟ دا لوری تر ورکو وروسته دغه ځای ته پام شوی. ایمانه صرف دومره خبر وشوه چې دا به ده کړي، دا شیطانات ده خو م لیدلی نه و دا هغه کړي. بس د هغه ورځې نه مې وظیفې قبض دي تر ننه پورې قبض. ما ته حسین صرف ژړا ته راغی چې اوس خلیفه صاحب د تا سره دومره مخلص یم، دا زه په مجلس کې والله که بیخي ومم ده دا خبره وکړه. نو طبعا د سړي زړه ته لږ څه ګیله درېږي. او ما ته احمد ضیا خلیفه صاحب مبارک ویلي و چې دا محمد شفیق خلیفه صاحب دا کشر و، ځکه دا خو ما د ډېر مخکې وخت شاګرد ده، ډېر کشر و. ده وویلې چې زه چې دی ووینم چې دا د ما د شیخ زوی ده، په دغه نیت چې ورته وګورم دستي د ده د طرف نه ما ته فیض شروع شي، د ده نه ما ته فیض شروع شي. ما ته یو طالب چې په وظیفو ښه پوهېدو، دغه بشیر احمد ما دا نوی د ګرځېدا و، ځکه اوس د 14 کالو ده تقریبا. مدرسه کې قسم یې راته خوړلی، وایي چې څرنګه دا یې ووینم د ما وظیفې جاري شي. خو چې چیرې هم دومره انداز بې ادبي شوي یم چې د خپل شیخ د نسب معمولي بې ادبي شوي وي. خوبونه خو مخکې ما درته ویلي چې حجت نه ده، خو تنبیه خو ده، بشرا دي. ارغندې خلیفه صاحب مبارک مدرسه کې یو سید چڼي ده، بل طالب د شوخي کړی هغه ویلی، د شپې 3 طالب خوب ویني چې حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنها مدرسې ته راغلی، په ګیله خلیفه صاحب ته ژاړي چې دا د ما لمسی ولې ویلی. موږ په مدرسه کې د موږ سره طالب
بیا وروسته دوره مې موږ سره وکړه، د دورې په کال وکړه، د دورې نه مخکې کال سید طالب ده د خروار په علاقه کې اوسېږي. بله ورځ هم راغلی مولید خو موږ سره دستاربندي مو وکړه. یو طالب ما ته راغی چې حضرت پیغمبر علیه السلام مې په خوب لید چې راته ویې چې ګوره دا د ما اولاده د دغو سره د طالبان پوه کړه چې ادب کوي بې ادبي ونه کوي. دا د ما اولاده د زه په خفه کېږم. نو طالبانو به خود څه هغه کړي وو چې دغه سره ادب کوي. د سړي په خپل سپي هم طبیعت خرابېږي که نه. دی موږ تاسې په پښتو درته ووایم چې چا سپی څوک وولي بې ځایه سپی نجس شی ده، جنګ په کوي که نه په کوي. په سپي خفه کېږي که نه. ډېر وخت موږ د پښتنو جنګونه په سپیو مرګونه راغلي که نه دي راغلي. په خره خفه کېږي که نه، په چرګ خفه کېږي که نه. کم شی ده غټ شی ده، خو چې ده ته نسبت کېږي چې په یوه خفه کېږي بیا په خپل زوی یا په خپل ورور یا په وراره یا په تره یا په پلار یا په لمسي یا په بل نسب باندې بیا نه خفه کېږي. موږ دا ځای د دغه دپاره درته ذکر کوم چې اوس هغه ملګري پوښتنه کړې مجموعه کې اکثره ځای د طالبانو ملایانو د دغه نه خراب وي. عموما د تصوف کې چې دوی د مشایخو د نسب پسې پام پلانکه یې داسې ده پلانکه یې داسې ده، ټول وخت د هغو جرحه کې پلار یې مني خو په زوی پسې غږېږي، د غیبت په شکل غږېږي. اصلاح هم نه کوي چې نصیحت ورته وکړه، تربیه یې کړه. تربیه باندې خو څوک نه خفه کېږي، خو بس صرف حتی پوچ او رد پسې ویایي، پوچ او رد پسې ویایي. یو مشهوره خلیفه یو چا راته وکړو چې کار ډېر خراب و. منشه یې چې ما معلومه کړه خپل پیر خو یې وفاته ده یم خلیفه ده، هغه د پیر زوی څه بیلیار کشر طالب و، یخ ته یې د مور کنځه کړې او دغه ته غریب پام نه ده چې چاته مې وکړي. خلافت سره یې کار ټول ختم. د ادب لحاظ چې وي بیا مشکل ډېر نه جوړېږي، خو چې بې ادبي کیفیت پیدا شي خو دا معنوي چاپېړې دي، کله خو د هلاکت ذریعه ګرځي کله تنبیه وي. خو هغه چاته ډېر درک لګېږي چې په خپله یو وارې زړه صفا وي، صفا زړه کې بېکاره رنګ معلومېږي. قبض کیفیت د ګناه اراده چې وکړم زړه قبض کېږي، چې د ګناه په مجلس پېښ شم زړه قبض کېږي، چې غلط نظر وشي زړه قبض کېږي. خو هغه صفا زړه کې اثر معلومېږي. چې زړه خیران وي په تور زړه چرسي ویلې وایي ملایان وایي چې په ډیران مونځ نه سې کېږي. ما پرون مونځ په کوه داسې په کېدو داسې ګورې دا ظاهري وجود یې نشته. د ظاهري وجود خو د ډېرو شیانو